دوستانو که ته هم د ردنوت برنامه لرئ او نسئ کولی پکې اکاونټ جوړ کړئ نو دا ویډیو وګورئ. په دې ویډیو کې ته ښیم چې سره کوم کولی سئ دا پرابلم دا مشکل حل کړئ چې دلته ستاسې څخه یو شماره موبایل غواړي او هر څه کوئ شماره موبایل واردوئ او دې ته ویریفیکیشن کود نه راځي. نو زه به دې ته وښیم چې څه وکړئ. دلته به راسئ تنظیمات کې سیټینګ څخه بیا به ځئ اپلیکیشن ته برنامو په ځای ته د برنامو په ځای کې دلته به نوشته کړئ رد نوت چې مو راوړه دلته حافظې په قسمت کې او په انګلیسي نوشته دی استوریج. دلته به ځئ دلته پاک کردن داده ها ګرته دادې مه پاکوئ حافظه پنهان پاک کړئ او په انګلیسي کې ورته فکر کوم کلر کش ورته وایي هغه ووایي هغه مو چې وله برنو خپل وی پی این روشنه کړئ او لاړ شئ برنامې ته خپل شماره وارده کړئ دوی ته ویریفیکیشن کود راځي.